نن غواړم د نړۍ د تر ټولو زیات ریسرچ شوي سپلیمنټ په اړه خبرې وکړم، یعنې کریتین. په نوره نړۍ کې ساینس پوهان په دې بحث کوي چې څنګه د کریتین په واسطه د انسان د ماغزو عضلاتو وړتیا لوړه کړي، خو زموږ په ګران هېواد کې لا هم خلک د دې نوم په اورېدو ډارېږي او فکر کوي چې دا به یې پښتورګي له منځه یوسي یا به یې سرکل کړي. راځئ یو ځل او د تل لپاره دا بحث خلاص کړو. لومړی، آیا کریتین پښتورګي خرابوي؟ ځواب یې یو اوس نه دی. سلګونه ساینسي څېړنې ثابتوي چې که ستاسو پښتورګي مخکې له مخکې روغ وي نو کریتین ورته هېڅ زیان نه رسوي. یوازینی کار چې کریتین یې کوي دا دی چې په عضلاتو کې اوبه ساتي تر څو تاسو ته زیات طاقت درکړي. دویم، د ویښتانو تویدل. دا یو بل بې بنسټه اوازه ده. هېڅ داسې ثابت شوی ساینسي سند نشته چې وښيي کریتین د ویښتانو د تویدو لامل کیږي. دا یوازې جینیټیکي مسله ده، نه د کریتین. کریتین په اصل کې څه شی دی؟ دا یو طبیعي ماده ده چې ستاسو په بدن کې پخپله هم جوړیږي او په سرې غوښې کې هم شته. دا ستاسو په عضلاتو کې د انرژۍ ذخیرې لګوي. کله چې تاسو کریتین اخلئ، تاسو کولی شئ په جم کې درانه وزنونه پورته کړئ او ستاسو د عضلاتو حجم په طبیعي ډول وده وکړي. دا د عضلاتو لپاره جادو نه ده بلکې ساینسي سوم دی. دا وخت دی چې له دې بې ځایه ویرې راوځئ او په ساینس باور وکړئ. که غواړئ ورزش کې پرمختګ وکړئ، کریتین ستاسو تر ټولو ښه ملګری دی. خو یوازې یو شرط لري، کله چې کریتین کاروئ د اوبو څښل زیات کړئ، ځکه ستاسو بدن ورته اړتیا لري. د نورو د بې ځایه خبرو پر ځای په حقیقت پسې لاړ شئ. که غواړئ د خپل بدن وړتیاوې وپېژنئ نو موږ فالو کړئ.